اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په کنټرول پینل کې اړوند درس مو د یوزر اکاونټس دی سیدا نو دې نه مخکې چې یوزر اکاونټ شروع کوو را به شروع دی به هغه تیوري چې کومه یوه ده هغه تیوري به یې ووایو کوم نظري درس چې دی انشاءالله پریکټیکل به یې په بله ویډیو کې ووایو سیدا حضره زما د دې ځای نه که چېرته راشو زموږ نننی درس یوزر اکاونټس کې دی یوزر اکاونټس لومړی موږ دا ترېنه پېژنو زموږ چې دا یوزر څه شی دی سیدا وی یوزر چې کوم زه به راشم ما د دې ځای نه به دغه پوینټر آپشن څخه دغه پن هایلایټ به آن کړم وی یوزر څه شی دی لومړی موږ دغه یوزر پېژنو څه شو یوزر اصل کې ویل کېږي استعمالونکي ته سیدا نو زه ورته وایم ما چې دغه یوزر ما سره څه شی دی هغه یوزر موږ سره وایي هغه کس دی سیدا زه به راشم ان کلر به داسې وکړو چې تور به یې واخلو که تور یې واخلو هلته بیا نه ښکارېږي که نه یار بیخي خرابېږي را به شم دلته پوینټر آپشنز او په دې کې به راشو پن کلر او ورته ووایو څنګه والا داسې به راځه چېرته نه ښکارېږي نو زه سې شو سیدا راځو اوس وایي تېنه که نه چې یوزر دی موږ سره وایي ا پرسن هغه کس اترایز چې څنګه وسي اترایز اصل کې ویل کېږي موږ سره چې صلاحیت ولري صحیح شو اترایز چې صلاحیت ولري ټو یوز کمپیوټر چې کمپیوټر استعمال کی کمپیوټر سیستم چې د کمپیوټر سیستم استعمال کی اس کال یوزر عبارت چا څخه دی یوزر څخه یوزر وای هغه کس چې څنګه ولري صلاحیت ولري د کمپیوټر سیستم نه هغه ته چا څه ورکړي یوزر اوس فار ایگزامپل زه دا کمپیوټر استعمالوم زه د دې کمپیوټر څه شوم یوزر شوم چې استعمالوم مخاطرایز ما د پاسورډ ستړي یا عادي یوزر چې کوم دی هغه هم یو یوزر استعمالونکی صحیح ده زه چې اوس په حال استعمالوي نو یوزر هغه کس ته ویل کېږي چې د کمپیوټر د استعمالولو صلاحیت ولري او استعمالولی شي سیدا نو هغه ته څه ویل کېږي یوزر ویل کېږي په ساده ټکو کې داسې ویلی دی وایي هو یوز کمپیوټر هغه څوک چې کمپیوټر استعمالوي هغه ته څه ویل کېږي یوزر ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي یوزر ورته ویل کېږي صحیح شو وای ا یوزر must have a user account یو یوزر چې کوم یو دی وای must have باید ولري چې شي یوزر اکاونټ چې شي موږ سره یو یوزر اکاونټ باید ولري to log into system چې سیستم ته څنګه شي داخل شي صحیح شو نو وای یوزر باید یو یوزر اکاونټ ولري چې د سیستم ته څنګه شي داخل شي صحیح ده ځکه چېرته د زما کمپیوټر کې ما سره څه نه وي ما سره یوزر نه وي نو زه څنګه داخل شم اکاونټ ما سره نه وي نو زه څنګه داخل شم یوزر اکاونټ ما سره نه وي صحیح ده اکاونټ راسره نو زه د کمپیوټر څنګه داخل شم یو سیستم نشته که نه لکه عادي ډول تاسې فیسبوک د بغیر د آی ډي څخه داخلېدلی شئ نه شئ که نو داسې کمپیوټر هم همداسې دی اوس تاسو یوزر وپېژنو د دویمه خبره اوس موږ دا پېژنو چې وټ از اکاونټ اکاونټ موږ سره څه شی دی وای اکاونټ چې دی وای سټور دا ذخیره کوي سپیسیفیک انفارمیشن خاص معلومات اباوټ یوزر دی استعمالونکي باره کې استعمالونکي خو تاسو وپېژنده اوس موږ سره دغه اکاونټ موږ سره څه شی دی څنګه د اکاونټ موږ سره څه دی وای اکاونټ دغه د استعمالونکي په باره کې سپیسیفیک معلومات ځان سره ساتي خاص معلومات ځان سره څنګه کوي لري او ساتي صحیح ده نو اوس مثلا خاص معلومات څه معنا اوس زما نوم دی دلته ما نوم ورته ورکړی وي که نه یوزر اکاونټ چې یو یوزر جوړم اکاونټ ځان ته جوړم نو ما به نوم ورته ورکړي چې پلانکی خان دا ایمیل او دا داسې معلومات لکه فیسبوک کې دې تاسو جوړوئ صحیح ده نو اکاونټ د دې یوزر په باره کې معلومات ساتي صحیح ده یا معلومات اکاونټ ویل بل موږ سره کمپیوټر کې چې اړوند موږ سره په کنټرول پینل کې راغلی هغه موږ سره چېرې یوزر اکاونټ دی چېرې موږ سره یوزر اکاونټ اوس یوزر اکاونټ چېرې وایي کلیکشن آف انفارمیشن د معلوماتو څنګه ده مجموعه ده دا ټیلز دی موږ سره ها چې هغه وایي دا ټیلز معنا چې هغه وایي د وینډوز ته that how the computer can be used by user چې څنګه کمپیوټر د دې استعمالونکي لخوا څخه استعمال شي اوس یوزر اکاونټ دا هغه معلومات دي چې د کمپیوټر ته د کمپیوټر وینډوز ته دا وایي چې دا استعمالونکي لخوا څخه دا کمپیوټر څنګه استعمال شي اوس هغې کې موږ سره را روان دي چې بیا موږ سره څنګه دي موږ سره اډمنسټریټر دی او داسې صحیح ده نو یوزر اکاونټ هغه معلومات دي چې وینډوز ته وایي چې دغه کمپیوټر دی د استعمالونکي لخوا څخه څنګه استعمال شي صحیح ده دا د یوزر اکاونټ خبرو را ټوله تیوري هغه هیډینګز یې لاندې راوځي دې فارمټ کې هم داسې دی ښه موږ سره چې کوم یو دی د دې ټایپس چې بیا موږ سره دي که نه موږ سره ټو ټایپس دي وایي دیر آر ټو ټایپس اف اکاونټ دوه رقمه اکاونټ موږ سره موجود دي څو رقمه اکاونټ دي دوه رقمه یو بلټن اکاونټ دی او یو نن بلټن دی چې بلټن اکاونټس او نن بلټن اکاونټس څو ډول اکاونټونه موږ سره دي دوه ډوله بلټن او نن بلټن لومړی ترې نه راځو بلټن اکاونټ سره پېژنو چې ترې نه پېژنو بلټن اکاونټ
وای built-in account څه شي دی؟ وای such type of account هغه ډول اکاونټونه لري which are created automatically چې کوم چې په اتومات ډول باندې څنګه شوي وي جوړ شوي وي during installation د څه په جریان کې د انسټال کولو په جریان کې د څه شي د اپریټینګ سیستم تاسو اوس پیژنئ کنه دا وینډوز یو اپریټینګ سیستم دی صحیح ده نو موږ سره وای built-in user هغه یوزرز دي چې د وینډوز د انسټال کولو سره یا اپریټینګ سیستم د انسټالولو سره خپل انسټالیږي پوهیږئ خبره باندې یا خپل جوړیږي موږ سره صحیح ده اوس چې زه کله د کمپیوټر د یو وینډوز کوم کنه دا built-in account دی کې خپل څنګه لري جوړ شوی دی سره صحیح ده دی باندې پوهیږئ built-in معنا مخکې نه جوړ built-in اصلي معنا built-in account مخکې نه جوړ account نو چې مخکې نه جوړ account انسټالیشن سره به زما د وینډوز انسټالیشن زه ورته راخلېږم دا ما سره مخکې نه جوړ شوی وي صحیح شو administrator in guest accounts are built-in accounts administrator چې دی او guest accounts دا موږ سره څنګه دي built-in accounts دی وایي دا څنګه دي موږ سره built-in accounts صحیح شو بل خبره داسې راته کوي چې built-in accounts cannot be deleted او built-in account delete کیږي نه زه راځم اوس پیژنو چې دا وپیژنو چې administrator او guest account چې دي دا په رښتیا هم موږ سره څنګه دي موږ سره رښتیا هم built-in accounts دي که نه دي صحیح ده نو د دې سره موږ داسې وکړو رابشو دلته به اړونده به راشو دلته د سپیسي ته په د سپیسي کې به اړونده موږ راشو نو اوس راځو دا پیژنو که نه چې دا built-in account څنګه پوه شو ګوره دلته به راشي دا د سپیسي ده که نه دلته به رایټ کلیک وکړئ دلته به چېرته راشي مینج ته راشي صحیح ده د مینج نه وروسته چې کله تاسو دلته راغللی دلته به یوزرز ان کمپیوټرز ته راشئ ګورئ یوزرز ان ګروپس ته به راشي سوري او دلته به راشي یوزرز ته اوس تاسو وګورئ موږ سره یو administrator دی وګورئ administrator او بل موږ سره guest دی په تیوري کې موږ داسې چې administrator او guest موږ سره built-in دي تاسو لږ د ډسکرپشن ته وګورئ که نه built-in یې ورسره لیکلی دی built-in account دی که نه او د لاندې ګیسټ سره چې لیکلی دی built-in accounts built-in account څه ته ویل کېږي هغه چې د اپریټینګ سیسټم یا د وینډوز انسټالیشن سره خپله راغلي وي صحیح شو یا جوړ شوي او دا نور دا چې ګوره دا موږ په ډیفالټ اکاونټ او دا موږ سره څنګه دي دا بیا منیج لپاره استعمالېږي او دا اکاونټ که چېرته زه دلته رایټ کلیک وکړم بل یو اکاونټ جوړ کړم نو هغه ما سره چیرې هغه نن built-in دی هغه اوس موږ پېژنو دې باندې پوه شوئ نو دا د built-in account خبره وه صحیح ده built-in account مو پېژندل که نه دې باندې مشکل خو چا سره نشته دی اوس راځو تېنه پېژنو نن built-in accounts کوم یو اکاونټ څه نن built-in accounts نن built-in accounts کوم یو اکاونټ څه ویل کېږي وای such type of account هغه ډول اکاونټونه دي زه به راشم دې ته به انګ سپیس موږ په داسې ډول واخلو داسې why such type of account هغه ډول اکاونټونه which are created by administrator کوم چې چا له خوا څخه جوړیږي د administrator موږ درته وایم مخاله د موږ سره روان د administrator د کمپیوټر پوره واک لرونکی administrator دی یا دغه یوزر ادي تاسو وایي چې یوزر له خاص څنګه کېږي جوړیږي هر یو یوزر یې نشي جوړولی هغه یوزر باید څوک چې administrator په دې کمپیوټر باندې پوره صلاحیت ولري صحیح ده هر کال نن built-in account عبارت دی د څه څخه د نن built-in account څخه علي احمد څومره کسان چې زه ورته اکاونټونه جوړوم اکاونټونه اوس یو وینډوز انسټالیشن سره خپل راغله سره کنه هغه موږ سره built-in دي او چې زه چاته جوړوم هغه موږ سره نن built-in دي دی باندې پوه شوئ د دې نه وروسته چې کله موږ راشو کنه دا خو اکاونټونه ول اوس موږ سره یوزرز چې دي ټایپس اف یوزر د یوزر ډولونه چې موږ سره دي یوزر هم موږ سره په دوه ډول دي په څو ډول دي په دوه ډول دي موږ سره یو لوکل یوزر دي او بل موږ سره نیټورک یوزر دي کوم ډول دي لوکل یوزر او نیټورک یوزر لومړی به راشو دغه لوکل یوزر کوم یوزر دي دا به ترې وپېژنو اکاونټس خو تاسو وپېژندل که نه چې یو موږ سره built-in اکاونټ یو موږ سره نن built-in اکاونټ دي اوس هغه یوزر دي تاسو ویلې چې هغه administrator او مالته هغه administrator اوس څوک دي دلته راته خبر راغلی دی وایي also known as دا د ورګروپ یوزر په نوم هم یادېږي نو دا وایي موږ سره د څه شي په نوم هم یادېږي د ورګروپ په نوم که چېرته چاته ویلې چې لوکل یوزر چې کوم یو دی وایي لوکل یوزر بل نوم څه دی وایي ورګروپ یوزر کوم یو یوزر ورګروپ یوزر صحیح شو وایي such type of user وایي دا هغه ډول یوزر دی یا دغه ډول یوزر whose account information د چا اکاونټ معلومات دي are storing in local security database is called local account چې د چا د اکاونټ معلومات store وي in local security database په local security database is called عبارت دی څه د local account څخه صحیح ده اوس دا زموږ کمپیوټر کې چې کوم ډیټابیس دی دا موږ سره لوکل دی ځکه چې دلته چې دې کمپیوټر کې چې ما کوم د احمد په نوم باندې اکاونټ جوړ کړ همدغه اکاونټ زه په بل کمپیوټر کې نشم خلاصولی فار ایگزامپل دلته ما ورته جوړ کړ که نه پروفایل مې ورته ورکړ نوم مې ورته ورکړ یا ما ته پاسورډ مې زه ورته چې همدغه چې ما دلته جوړ کړی دا زه غواړم چې په هغه بل کمپیوټر کې مو پل کړو داسې
نه کیږي. ولې ځکه چې دا موږ سره لوکل دی. څنګه دی؟ لوکل دی، په دې کمپیوټر کې جوړ شوی دی. چې په دې کمپیوټر کې جوړ شو همدغه معلومات به تا ته یاد وي، نوم به یاد وي، پاسورډ به یاد وي، پروفایل به تا ورته ورکړی وي، همدغه اکاونټ په هغې بل کمپیوټر کې نشي خلاصولی. صحیح ده؟ هر څه وکړه هېڅ نه خلاصېږي موږ سره، ځکه دا لوکل دی. د دې معلومات چېرته ثبت دي؟ په همدې کمپیوټر کې ثبت دي. صحیح ده؟ نو دا بلکې نه خلاصېږي. په دې باندې پوه شوې؟ اوس موږ سره نیټورک یوزر راځي، هغه ته بیا پېژنم لکه دغه فیسبوک او دې شي دي. صحیح ده؟ لوکل یوزر کین لاګ ان فرام ا سنگل پی سي. وایي لوکل یوزر فقط د سنگل پی سي، پی سي معنا سنگل پی سي. سنگل پی سي خو تاسو پېژنئ که کمپیوټر چې کوم پرسنل کمپیوټر دی، زه پی سي ویلی شم، کمپیوټر هم ورته ویلی شم. نو وایي لوکل یوزر فقط د یوې پی سي څخه څنګه کېدلی شي؟ داخلېدلی شي. و د دې کې دی همدا اکاونټ ما دې کې جوړ کړه، هغه بل کې زه پې نشم داخلېدلی. There are 4 types of local user. Local user موږ سره په څو ډول دي؟ په 4 ډول دي موږ سره. چې موږ سره هغه یو د یوزر ډولونه وو، یوزر ډولونه موږ سره دوه، یو لوکل ول، یو نیټورک ول. اوس موږ سره د لوکل یوزر کې دننه نور ډولونه چې هغه موږ سره 4 ډول دي. څو ډول دي؟ 4 ډول. یو ایڈمنسټریټر دی، یو سټانډرډ دی، یو ګیسټ او یو چایلډ دی. ایڈمنسټریټر چې دی د کمپیوټر عمومي مشر دی موږ سره. څنګه دی؟ عمومي مشر دی. دا هر څه چیرته وغواړي تغییرات راوړي، چاته اکاونټ جوړ کړي، یو څه ډیلیټ کړي، هر څه کولی شي، پوره صلاحیت لري. صحیح ده؟ ځکه چې خپل کمپیوټر چې هر څه پې کوي کولی شي. بل بیا موږ سره سټانډرډ دی. سټانډرډ هم ښه اکاونټ دی، خو د ایڈمنسټریټر په وړاندې رتبه څنګه ده؟ ټیټه ده راسره. صحیح شو؟ دومره څه چې ایڈمنسټریټر یې کولی شي دا یې نشي کولی. بیا موږ سره ګیسټ اکاونټ دی، دا ډېر محدود اکاونټ دی. لکه ګیسټ معنا میلمه او اکاونټ میلمه اکاونټ. یو څوک د کمپیوټر غواړي چې ته لږ راکړې، یو مدیر لپاره مې پکار دی، لږ مې پکار دی 15 منټه ګیسټ اکاونټ ورته خلاص کړه، حواله هغې کې نه دا څه شی ډیلیټ کولی شي او نه پکې څه تغییرات درته راوستلی شي. ګیسټ اکاونټ دی. صحیح ده؟ لکه اوس یو شاګرد داسې ویلی شي چې زه ادارې کې باید دا کتاب بدل شي، نشي ویلی که نه؟ دې کتاب کې مثلا دا کتاب خو جوړ کتاب دی، خدای راته بدل کړه، وایي ته څوک یې؟ صحیح ده؟ هغه به چې بدلی استاد به بدلی، چې غلطي به پکې ګوري. صحیح ده؟ نصاب بدلی، د ډېرو کسانو چیز ته به ګوري، بیا خبرو ته به ګوري. صحیح ده؟ نو دا موږ سره یو محدود اکاونټ دی. سمه ده؟ بل یا فار ایگزامپل د چې شی وي د سټارټر شاګرد وي، وایي چې ما سره چې دی، ما سره دی په زه غواړم چې د پارټس آف سپیچ نه دا ناو وباسم. صحیح ده؟ نو داسې منل کېږي نه نه رتبه یې ډېره ټیټه ده. صحیح ده؟ نو د ګیسټ اکاونټ هم همدغسې دی. سمه ده؟ نو بل موږ سره چایلډ اکاونټ دی. دا چایلډ اکاونټ څنګه دی؟ دا هم ګزاره کوي. صحیح ده؟ ګزاره څنګه کوي؟ دا چایلډ اکاونټ د دغه د ایډمنسټریټر غلام دی. څنګه دی؟ غلام دی. دا به د ایډمنسټریټر د کنټرول لاندې وي. ده ته به وایي چې ته د 1 بجې نه تر 2 بجو پورې ونه شي کولی چې کمپیوټر ته داخل شي. نو دا پالیسي به څوک پرې راګوي؟ په دې چایلډ باندې لګولی شي. لکه ماشومانو ته کور کې ماشومانو ته یو اکاونټ جوړوي، ورته وایي هغه کې داسې اکاونټ کې داسې ورته وایي که نه چې دغه یو دا اکاونټ یې موږ سره ایډمنسټریټر ته خپله ورنه کوي چې د شپې 11 بجو نه دا یا د شپې د 9 بجو نه دا ونه شي کولی چې ما د کمپیوټر ته داخل شي، ځکه سترګې خرابوي تر سهار 2 بجو پورې 2 بجو پورې. صحیح ده؟ نو دا موږ یو پالیسي پې ولګوله، ایډمنسټریټر پې ولګوله. دې باندې پوه شوې که نه؟ خپل خو موږ هغه خو د لوکل یوزر ډولونه ول، موږ سره هغه غټ ډولونه چې موږ یو لوکل یوزر ویلي ول او یو نیټورک یوزر مو ویلي. دا نیټورک یوزر چې دا اخري خبره ده. وای also known as a domain user. د ډومین یوزر په نوم باندې هم دا پیژندل کېږي، هغه د ور ګروپ یوزر په نامه باندې پیژندل او دا د ډومین یوزر. وای such type of user account، هغه ډول یوزر اکاونټ انفارمیشن معلومات چې دي are stored in network security database. د دوی دغه معلومات په نیټورک سکیورټي ډیټابیس کې څنګه وی را سره پراته وي. صحیح شو؟ لکه اسکال نیټورک یوزر، لکه فار ایگزامپل دلته دی که نه موږ یو نیټورک جوړ کړی دی. چې موږ جوړ کړی دی یو نیټورک. اوس نیټورک څه ته ویل کېږي؟ ګورئ ګایز ډسکیر ډې کار سره راشه دلته نیټورک اوس څه ته ویل کېږي؟ زه به راشم د دې ځای نه پین درته راخلاص کړم. ګوره یس هماغه خبره ده. اوس فار ایگزامپل موږ سره په نیټورک کې هم موږ سره ډولونه دي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل دا موږ سره چې دی که نه زه به راشم دلته به دا رسم کوو او دلته به راشو ورته به وایي ټرینګل راته راواخله. صحیح ده؟ داسې یو کمپیوټر به رسم کوو، څنګه به خلک رسم شو راسره که نه. زه راځم دا ورته وایم کنټرول سی که راسره او کنټرول وي که راسره بېرته چې وکړه کنټرول وي. دا موږ سره بل یو کمپیوټر دلته شو، کنټرول وي که بیا راسره دا څنګه شو دلته راواخیستل، کنټرول وي که دا بل کمپیوټر شو راسره. صحیح ده؟ زه راځم کنټرول وي داسې ډېر مو پیسټ کړ، راځه دا دلته راوړه. صحیح ده؟ دا به ترېنه راواخلو، ښه یعنې مطلب دلته شول. صحیح ده؟ دا بل وته تر دې ځای نه رسي، دا دلته راواخله. اوس ګوره زه راځم دا هم د دې ځای نه سلیکټ کړه، کنټرول سی که راسره کنټرول وي که راسره. اوس ګوره معنا دا دی
نتورک اوس دغه کمپیوټر د دې سره وصل دی دا 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 د یو څو کمپیوټر یو بل سره وصل څه ویل کیږي نتورک او دا کمپیوټر بسره دی غټ کمپیوټر سره دا غټ کمپیوټر چې دی غټ کمپیوټر دی سرور نوم حاصل کی چې نو تاسو کی سرور کوي کمپیوټر چې دی نور تاسو کوي خدمات باندې کوي و دا سرور کمپیوټر دی کنه و دا دلته نتورک جوړ شو کنه اوس که چیرته دلته و دغه کسې دا وایي چې ماته یو اکاونټ جوړ کړه چې جوړ کړه اکاونټ دا دلته کوم یو کمپیوټر ته جوړي سرور یې ورته جوړي څو یې ورته جوړي سرور نو سرور که چیرته دې کې ځکه اکاونټ جوړ شو ورسره کنه دې سټوریج دلته پروت دی که چیرته دا کس راځي اکاونټ په دې کمپیوټر کې خلاصې په دې کې خلاصې په دې کې خلاصې په دې کې هر یو کې خلاصول شي ځکه چې دا ټول کمپیوټر دلته وصل دي او د دغه کمپیوټر چې دا معلومات ورته ورکړي هغه معلومات په کوم ځای کې څو وصل دي په دې ځای کې وصل دي او هر کمپیوټر دا څنګه کېدلی شي داخلي دی شي بس لکه تاسو فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړئ کنه یا ټیک ټاک کې اکاونټ جوړ کړئ اوس تاسو نن سره دا موبایل په دې او موبایل داخل شو بل سره سبب بل یو دی ځاګه کې داخليږي نو دا مثلا نتورک یوزر دی یو نتورک یوزر دی په انټرنیټ باندې ما دا کوم اکاونټ جوړ کړی دا دلته ما سره نه حساب دا الته په امریکا کې په دې ځینو کې زما اکاونټ معلومات ثبت زه چې ورته ورکوم چې پلانکای خان خداغه پاسورډ داراله بس سیده ماته څنګه کې خپل اکاونټ وایته دغه هواله سیده دا اکاونټ څنګه کې را سره هغه معلومات را سره راکوي سیده دی باندې پوه شئ نو نتورک یوزر باندې سره داسې وایي کنه چې نتورک کوم یو یوزر چې دی وایي دا چې کوم یې کنه وایي نتورک یوزر کین لاګ ان فرام اني کلاینټ کمپیوټر دا وایي هر یو کمپیوټر دا یا هر یو موبایل دا څنګه کولی شي داخله شي خو دلته تاسو کې خبره کمپیوټر زموږ کمپیوټر کې درس دی کنه صحیح شه سیده په دې باندې پوه شئ دا نتورک خبره مشکل وګشتري نو دا مو تیور شو لا نیکسټ کلاس کې ان شاء الله دې چې وایو پریکټیکل به وایو سمرا نن پرم دومره بس